مظاهره دا غونډه دا د بانی په چولې کې دا نرار غونډه شوې ده دغه وجه معلومه ده چې دا په دوریاتي کې کیم خال چې پروت دی یعنی فوجي دی د جاسوسي ادارې خال دی چې هغه نن په دغه ملک کې یو داسې نظام جوړ کړی دی چې د یوه حق وخوري بل ته ور په غوړه کو د بل حق وخوري خو بل ته ور په غوړه کو د یغه دپاره چې کیم په سترګې کې هغه ځای جوړ شوی و هغه محمود خان اچکزی دی چې د ده په کور باندې بله ورځ دی ورننوځي چې دا اوزو ته نه لګوي دا د انصاف اوزو ته نه لګوي دا د حق اوزو ته نه لګوي میژو دا ملکو په دغه رنګ چلوي چې چاته خوښه شي هغه قتلوي چې چاته خوښه شي هغه په تخته پوز دروي چې چاته خوښه شي هغه د بادشاه جوړوي نن میژ د حیایي چې دا یو محمود خان نه دی دغسې کې و هر بادشاه محمود خان دی خو د محمود خان سره ویلوړ دی دا اوس د قطغن نشي بندولی یو دومه خبره ده چې دی ویایي چې توسې میژ ته سر ټیټوي والله بالله تله چې څومره د پښتونخوا کارکونونه شاندي وي چې قطغنو ته د سر نه کې ټیټو میژ یوه سجده لګولې ده هغه سجده و خدای ته لګولې ده ته د وخت فرعون یې ته که جرنیل یې ته که عیسی ول یې ته چې کیمه پالو یې دا میژ د دغه وخت فرعون ته قطغن سجده نه لګوي میژ سجده صرف او صرف یوه خدای ته ده ته چې څومره کوشش کړی چې ویې که تو ته میژ سر نه کې ټیټو وخت نو وخت دی د لمونځه وخت دی د تقریر لپاره نورو ملګري غږ ته دی خلته تکلیف دی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین